معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ټایم ایکسپریشن زده کړي دي او نن به پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ریل سنټنسز به سٹارټ کوم. راځئ چې شروع یې کړو. سټرکچر نمبر 38 پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ریل سنټنسز. پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ریل سنټنسز د پښتو ژبه کې فعل ماضی مکمل جاری ورته وایي سره د اصل جملو. نو فعل مطلب دا کار عمل، هغه کار عمل چې په کوم کې وخت یا زمانه وي، که هغه پوره وي، که تیر وي، که پوره سوی وي، که را روان وي. ماضی مطلب د تیر سوی وخت یا پوره سوی وخت. مکمل چې کوم پای ته رسېدلی وي یا تکمیل ته رسېدلی وي. جاری مطلب د روان او شروع سره د اصل جملو. نو پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ریل سنټنسز دا هغه سنټنس یا جملې په دې کې راځي چې کوم کار پوره سوی هم وي او ورسره جاری یا شروع هم وي یا کنټینیوټي پکې وي یا ډیوریشن پکې وي. لکه اخته و لګیا و یا لګیا و، یعنی کې یو کار چې پوره سوی هم وي او ورسره روان هم وي او په دې کې کنټینیوټي هم وي او ډیوریشن هم پکې وي، یعنی کې کار روان وي. نو داسې سنټنس یا جملې چې وي کومې هغه نو بیا په دې ټنس یا د دې ټنس په زمره کې راځي. کوم کسان چې زما یوټیوب چینل باندې نوي بیا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې هم کړئ. او کوم چې پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټنس وذ ټایم ایکسپریشن والا ویډیو چا نوي کتلې نو هغه به زما یوټیوب چینل کې په پلی لیسټ کې پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ټایم ایکسپریشن به هم وګورئ، دې دپاره چې تاسو ورسره تجربه زیاته سي او پې پوه سئ. د پښتو ترجمې نشانې مطلب دا ده چې کومه چې پښتو سنټنس یا په جمله کې آخر ته ټکی وي نو د هغې ټکي په باره کې دا نشانې ورکوي. د پښتو ترجمې نشانې په دې ټنس کې د پښتو جملو آخر ته چې کله لګیا و یا اخته و لګیا وم یا اخته وم لګیا وم یا لګیا وی یا اخته و لګیا وی لګیا و یا اخته و لګیا و راسي. نو دا د پاس پرفیکٹ پی ای مطلب د پاست، پی مطلب د پرفیکٹ، ټی مطلب د کنټینیوس، ټی مطلب د ټینس. نو دا د پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس نښه یا نشانې ده. د جملې جوړولو تفصیل یا طریقه یا ترجمه د اولنی ورب سره به آئی این جی زیاتوالی بکیږي یا به ورسره اضافه کیږي. ایچ وی مطلب د هیلپینګ ورب، هیډ سره به د بین زیاتوالی به هم ورسره کیږي یا به کومکی ورب هیډ څه ده دې سره به د بین اضافه هم کیږي. منفي جوړولو دپاره ناټ به د بین اول لګیږي، یعنی کې اول به ناټ لګیږي بیا به بین لګیږي. او سوالیه جمله جوړولو دپاره به هیډ کوم چې کومکی ورب دی هیډ دا به د جملې په سټارټ په سر یا په شروع کې به لګیږي. نو به بیا دې نه انټرګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړه سي. سټرکچر آف ریل سنټنسز د اصل جملو طریقه جوړښت یا بناوټ. نو معزز کتونکو پاس پرفیکٹ کنټینیوس ټینس وذ ریل سنټنسز کې به سنټنس یا جمله جوړولو طریقه په دې ډول یا په دې شان باندې کیږي. سنټنس یا جملې کې به اول سب، د سب مطلب د سبجیکټ فاعل. نو سنټنس یا جمله کې به اول سبجیکټ فاعل لګیږي، بیا پلس ایچ وی هیلپینګ ورب به لګیږي لکه دلته چې هیډ لګېدلی دی، بیا به پلس بین دا هم هیلپینګ ورب ده، بیا به بین لګیږي لکه دلته چې بین لګېدلی دی، بیا پلس وی بیا به ورب لګیږي لکه دلته چې کریټیسایزنګ لګېدلی ده، پلس اوبج بیا به آخر ته ابجیکټ لګیږي مفعول به لګیږي لکه دلته چې دوز لاز لګېدلی ده. نو دا مثالونه ښه په توجه سره وګورئ او زده یې کړئ.
they had been criticizing those laws. هغوی په یو قانون باندې اعتراض ویلی وو، لګیا وو، یا ویلی وو اخته وو لګیا وو، یا اعتراض کړی وو لګیا وو. نو دلته هم کوم چې دی دا سبجیکټ دا او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده. دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد ورب دی او اخر ته چې دی آبجیکټ ده. they had not been criticizing those laws. هغوی په هغه قانون یا په قوانین باندې اعتراض یا تنقید کړی نه وو، اخته وو لګیا وو یا لګیا وو. نو دلته هم کوم چې دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده. دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد ناټ لګېدلی ده، نیګیټیو لګېدلی ده. نو دلته هم تفصیل کې لیکلی دی چې کوم ناټ چې دی هغه د بین نه به اول راځي. نو دا بین دی، دې نه اول ناټ لګېدلی ده، او بیا دې نه بعد چې دی بین دی، بیا دې نه بعد چې دی ورب دی، بیا دې نه بعد چې دی آبجیکټ ده. had they been criticizing those laws. آیا هغوی په هغو قانون یا قوانین باندې اعتراض یا تنقید ویلی وو، لګیا وو، یا ویلی وو اخته وو لګیا وو. نو دلته چې دی کومکي ورب چې دی هیډ دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده. دې دپاره لګېدلی ده چې دې سنټنس یا جملې نه انټراګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړه سي. بیا دې نه بعد سبجیکټ ده او بیا دې نه بعد چې دی بیا بین دی او آخر ته چې دی دغه انټراګیټیو مارک سوالیه نشان ده. نو کله چې سنټنس یا جمله انټراګیټیو سوالیه وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې آخر ته به دا کوم چې دی انټراګیټیو مارک یا سوالیه نشان چې دی دا لګول هم ضروري ده. had they not been criticizing those laws. آیا هغوی په هغه قوانین یا قانون باندې اعتراض یا تنقید کړی نه وو لګیا وو، یا کړی نه وو اخته وو لګیا وو. نو دلته هم کوم چې هیډ دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دې دپاره لګېدلی ده چې دې سنټنس یا جملې نه انټراګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړه شي. بیا دې نه بعد چې دې سبجیکټ دی، بیا دې نه بعد ناټ نیګیټیو ده، منفي ده. بیا دې نه بعد چې دی بیا بین دی، بیا ورب دی او اخر ته چې دی آبجیکټ ده او بیا بالکل اخر ته چې دی دغه انټراګیټیو مارک سوالیه نشان لګېدلی ده. نو کله چې سنټنس یا جمله په یو وخت ان ون ټایم هغه انټراګیټیو سوالیه هم وي او نیګیټیو منفي هم وي، نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته به هم دا کوم چې انټراګیټیو مارک یا سوالیه نشان ده دا لګول ضروري ده. په ټینسز کې په عام روټین باندې یعنی کې عام طور باندې څلور قسمه سنټنس یا جملې جوړیږي. په اول نمبر باندې جوړیږي افرمیټیو سنټنس یا جمله. دا سنټنس یا جمله ده چې کومه ساده وي، سمپل وي او نه نیګیټیو وي او نه سوالیه وي. په دوم نمبر باندې چې دی هغه دا سنټنس یا جمله ده. نو دا هغه سنټنس یا جمله ده چې کومه نیګیټیو منفي سنټنس یا جمله وي. دریم نمبر باندې چې دی هغه انټراګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله وي. څلورم نمبر باندې چې دی هغه سنټنس یا جمله ده چې کومه په یو وخت ان ون ټایم هغه انټراګیټیو سوالیه هم وي او نیګیټیو منفي هم وي. نو دا څلور قسمه سنټنس یا جملې په ټنس کې عام روټین یا په عام طور باندې جوړیږي. The children had been playing hide and seek there. هلکان یا ماشومان هلته سترګو پټولو لوبه یا کیل یا سات کړی و، اخته و، لګیا و، لګیا و. نو دلته هم کوم چې د چلډرن دا سبجیکټ دی، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده او پلیینګ چې دی دا ورب دی، هاید اینډ سیک دیر دغه آبجیکټ ده. علي had been entertaining the guest. علي د میلمنو خاطر مدارت یا مهمان نوازي کړې وه، اخته و، لګیا و یا لګیا و. نو دلته چې کوم علي دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی. بیا دې نه بعد هیلپینګ ورب ده،
دې نه بعد چې دی ورب دی او بیا اخر ته چې دی دغه آبجکټ ده. I had been instructing them. ما هغوی ته نصیحت یا پوینه ورکړې وه، اخته هم لګیا وم یا لګیا وم. نو دلته هم کوم چې دی آی دا سبجیکټ ده، بیا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، بیا دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد چې دی ورب دی اخر ته آبجیکټ ده. You had been inciting him. تا هغه غولولی و یا دې اراده ور بدله کړې وه، اخته وې لګیا وې یا لګیا وې. نو دلته هم کوم چې دی یو دا سبجیکټ دی او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد ورب دی اخر ته آبجیکټ ده. We had been trying to encourage the children. مونږ د هلکانو یا د ماشومانو حوصله یا ارادې بلندې کولو کوشش کړی و، اخته و لګیا و یا لګیا و. نو دلته هم کوم وی چې دی دا سبجیکټ دی او سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد ورب دی ورب 1 دی، دې نه بعد پریپوزیشن ده، بیا دې نه بعد ورب دی ورب 2 ده. د چلډرن دا آبجیکټ دی. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به فیوچر انډیفینټ ټینس به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.